زما ګرانو وروڼو او خویندو، نن تاسو ته یو مثال درکوم. امید لرم چې تاسو به دې خبرې باندې بیا پوه شئ. لږ دا وګورئ چې د ځمکې باندې څومره ډېر انسانان اوسېږي او بیا په هغې ټول انسانانو کې مسلمانان څومره زیات دي. او هغه ټول مسلمانان الله ته سجدې کوي. نو یعنې د پخوا وختونو کې د ځمکې باندې دومره سجدې نه دي شوي څومره چې نن کېږي. نو زه تاسو ته ویل غواړم چې د الله دین ډېر مضبوط دی. دا رښتیا خبره ده چې زموږ یو بل سره ډېرې مسلې دي. موږ یو ګران وخت نه تېرېږو. زموږ منځ کې اتحاد نشته، جګړې دي. خو دا خبره یاد ساتئ چې د الله دین ډېر طاقت لري. نو ځکه دا ضروري دی چې موږ د یو بل عزت کوو، د یو بل حق پوره کوو او یو بل له د ښه کارونو دعوت ورکوو. نو الله به موږ سره مرسته کوي او د ګران وخت نه به موږ له وباسي. او تاسو لږ د جومات ته وګورئ. موږ ټول دلته یو او د جومات څومره ډک دی. نو آیا دا د دې خبرې نښه نه ده چې موږ ټول د الله او د هغې دین سره تړلي یو؟ نو موږ ولې د خپل ژوند کې ناامیده یو؟ مه هېرېږئ چې موږ الله ته سجده کوو او یوه نه خو څومره سجدې هغې لپاره کوو. هغوی جادوګرانو ته وګورئ کوم د موسی علیه السلام وخت کې وو. هغه څومره بد او ظالم خلک وو او څومره ګناهګاره وو. خو کله چې هغوی د الله دین ته رالل نو هغوی الله ته یوه سجده وکړه. 2، 3 یا 4 سجدې نه وې کړې، صرف یوه یې کړې وه. خو بیا هم الله وویل چې ما دوی ته وبخو او ورته جنت درکو. که الله هغوی له د یوې سجدې بدن کې وبخو نو موږ ټولو خو بیا زرګاو سجدې کړې دي. نو ځکه موږ الله ته دعا کوو که ټولې سجدې نه نو زموږ یوه سجده دې داسې قبوله شي چې موږ ټول وبخلی شو. نو خوشحاله شئ ځکه چې هغه رب غفور دی، ډېر بخښونکی دی، ډېر زیات رحم لري. ځکه د ناامیدي او خفګان پرېږدئ او صبر سره کار اخلئ.